جرم می دا دی چې ما جرم هډو کړی نه دی، سوځي می کور ځکه ما کور د چا سېزلی نه دی. دا دشمنان ولې زما شو دا زما ملګري، ما خو په تیر کې هم دشمن چاته ویلی نه دی. ولې نن خلک راته اچوي کچکول کې کاڼي، ما خو په خوب کې هم فقیر چرته رټلی نه دی. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو عزیزانو کشرانو مشرانو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو ملګری جاوید ناتار. په دې تمه په دې هیله چې ښاد آباد او خوشحاله به یې د ژوند په ښو شېبو کې به یې. موږ سره نن ناستی کوي داود شاه درد صاحب، ډېر مینهوالي پېژني. داود شاه درد صاحب زه خو وایم چې پهله فرصت کې به دغه واورو کلام واورو، هغې نه پس بیا چې کوم دی خبرې. ډېره مهرباني یو څو شعرونه به درته ووایم چې اوږې ماړکه د خانانو د بنګلې نه وځه، دولته اوزه د دیبندې خزانې نه وځه. اوږې ماړکه د خانانو د بنګلې نه وځه، دولته اوزه د دیبندې خزانې نه وځه. اسلام زما دی دین زما دی جهاد ما کړی دی، اسلام زما دی دین زما دی جهاد ما کړی دی. ته څنګه وایې د جومات دیهاتي نه وځه؟ دا بیا وروځي. ډېره مهرباني. اسلام زما دی دین زما دی جهاد ما کړی دی، ته څنګه وایې د جومات دیهاتي نه وځه؟ ډېره مهرباني. او تا ته به خپله در معلوم شي غل او ساز د وطن، تا ته به خپله در معلوم شي غل او ساز د وطن، د تور او سپین نه به خبر شي د تیاري نه وځه. هغې ډېره مننه. تا ته به خپله در معلوم شي غل او ساز د وطن، د تور او سپین نه به خبر شي د تیاري نه وځه. او هغې په زلفو کې ګلونه د رامبېل ایښي دي، هغې په زلفو کې ګلونه د رامبېل ایښي دي. یا درد اوس د لیونتوب د دایرې نه وځه، هغې په زلفو کې ګلونه د رامبېل ایښي دي. یا درد اوس د لیونتوب د دایرې نه وځه.